وز د هود علیه السلام او داغه د قوم عاد واقعیا بیانېږي. په دې واقعیا کې هم د قریشو د فاره د عبرت درس پروت دی او د دې واقعیا تفصیل په سوره اعراف کې هلته هم ذکر شوی دی. نو د هود علیه السلام او داغه د قوم عادیانو قصه راوړي. دا خلق د عاد ابن ارم بن عوس بن سام بن نوح اولاد نو، قوی بدنونو والاو او د بوتانو عبادت بیکاو. دوی د عمان او د حضرموت فمین شغلن علاقه کې اوسېدل. هود علیه السلام د دې قوم د یو شریف خاندان نو. الله د دوی د هدایت د پار رسول راولېږه، لیکن دوی لکه څرنګه چې جسمانی سخو نو د زړونو هم دغه شانتي د هغې نه سختو. هود علیه السلام ته قمقل بیوقوف وي، دروغجنې که او د ډیر کوشش باوجود هم په نیغه لار باندې هغه رانغلل. نو الله دوی هلاک کړل. دوی په توپاني هوا سره هلاک شو چې په دوی باندې 8 ورځې او 7 شپې مسلسل دا هوا چلیدا. نو دغه شانتي د دوی زمانه د نوح علیه السلام نه وروسته وه او الله دوی ته ډېر طاقت او صحت ورکړی و، صحتمندي ورکړه وه چې سختې حملې والا او دا علاقه ډېره تر و تازه وه. هر قسم باغونه به پکې موجود او د دوی د ځمکو ترمنځ نهرونه روانو، گویا که د هر څه نه پوره و. لیکن د الله ناشکر بندیگانو او د بوتانو عبادت به کاو. بیا هم الله تعالی د دوی په حال رحم وکړو. دوی ته هود علیه السلام نبی راولېږه چې د هغه 464 کاله عمر و، 464 سال، او دوی ته ډېره اوږده موده د ایمان او د توحید دعوت ورکوو. لیکن دوی په خپل سرکشي او کوپر باندې مضبوط ولاړو. نو الله دوی هلاک کړل. نو مخکې هم څومره د انبیاو تذکره جو شوه، لکه د نوح علیه السلام باره کې هم وي چې انی لکم رسول امین. نو هر پیغمبر چې دی دا د الله د طرفه یو استازی امانتداري، خیانت نه کوي. یو خو به دې خلقو منارې جوړولې، دا به یو نښه وه د هغوی. بسم الله الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین. دروجن کړي و عادیانو پیغمبرانو لرا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. کله چې ویل دوی ته ورور د دوی هود علیه السلام آیا تاسو نه یریږئ؟ انی لکم رسول امین. یقینا زه تاسو لره رسول امانتدار یم. فاتقوا الله واطیعوني. نو ویریږئ د الله نه او تابعداري وکئ زما. وما اسألکم علیه من اجر. او نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه عوض څه مزدوري. ان اجریه نه دی عوض زما الا علی رب العالمین، مگر په رب العالمین دی. اتبنون بكل ریع آیة. آیا تاسو جوړوئ په هر ډیره کې باندې نښه. تعبسون لوبې کوئ، عبس کار کوئ، فضل خرچی کوئ، څه پیدی نشته. وتتخذون مصانع. جوړوئ بنگلې، لعلکم تخلدون. کئی تخلدون دې دپاره چې تاسو همیشه یې. واذا بطشتم جبارین. کله چې نیول کوئ تاسو نیول کوئ ظلم کوونکي. فاتقوا الله واطیعوني.
نو ویریږئ د الله نه او تابعداري وکئ زما واتقوا الذي امدکم بما تعلمون او ویریږئ د هغه ځان نه چې درکړی دي تاسو ته هغه څه چې تاسو ته معلوم دي امدکم بانعام وبنین درکړی دي تاسو ته چارپایان او زامن وجنات وعیون او باغونه او چینی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریګم پتا سو باندې د عذاب د ورځې لوی نه قالوا سواء علینا او عزتا ویل دوی برابر ده فمونږ باندې که نصیحت کوي ته ام لم تکم من الواعظین یا نه د نصیحت کوونکو نه ان هذا الا خلق الاولین ندے دا مگر عادتنا د پخوانو دی وما نحنو بمعذبین نیو مونږ لرا عذاب را کړی شوی فکذبوه فاهلکناهم نو دوی دروجن کړه هغه لرا نو هلاک کړل مونږ دوی لرا ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې نښه ده وما کان اکثرهم مؤمنین ندی ډیر د خلقنا مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا رب ستا خامخا غالبا رحم کون کې دی